نو زما محترم په دې د الله شکر ادا کو تاسو هم کې تبلیغ کې وخت لګاو بچو په ژوند کې به انقلاب راشي نو ان شاء الله په خپل به تبلیغ کې وختونه لګوي خو هم ان شاء الله او بچي به حافظان عالمان جوړو او اخیری خبره بچي چې حافظان عالمان جوړوي کم خو به لګي سکول ته کالج ته یونیورسيټي ته سکول کالج یونیورسيټي ته تل ګناه نه ده دغه ډاکټر ک جوړ شنو ډاکټر مونږ چې بیمار شو ډاکټر له هسپتال ته استاد سو مسجد نقشه به انجینیر جوړ کړي نو ګناه نه ده خدا د دنیا نسبت دی کته وی چې دا بچي زما د آخرت توخه جوړ شي صدقه جاریه جوړ شي عقاید زدکی عبادت معاملات اخلاقیات معاشرتی زندگی زدکی نو مسجد مدرسه پکار ده نو باطل قوتونه مدرسه جوړی کروانی باطل قوتونه په یو پیج دی ټارګټ مسجد دی مدرسه د عالم دی طالب دی حافظ دی قران دی اسلام دی مسلمان دی اخو در لداشتم روانه او زمنګ د ملک خپل حکمرانانم سړک جوړی ویړنی جوړی لختې جوړی نیر جوړی سکول جوړی کالج جوړی اسپیټال جوړی یونیورسيټي جوړی دام چرته ور دي چې کلی کې مدرسه جوړ کړ یا مسجد جوړ کړ د دویم دې ته نه خیال کیږي والله دې ورتاړو خیال کوي نه دې کې د الله حکمت دی چې حکومت د مسجد او مدرسه هم جوړي موږ به جنت پسې ګټو من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا مسجد جوړ کړ الله بوله جنت کی کور جوړ کی دا د بخاری شریف روایت دی المساجد مجالس الانبیاء مساجد د پیغمبرانو د ناس دي زین دي دا مدارس دا د هدایت مراکز دي دا مساجد مدارس آبادی من تاسو آبادی په موږ به رحمتونه نازلي نو زما محترم خپل مساجد مدارس آباد ساتو نو دوی دلته د بناتو ترتیب شروع کړي خو کورم خپل نه دي دا راته پته ولګي چې کورم د کری کور دي او مختصر دی غالبا یو کمره نیمه ده پکې د بناتو ترتیب پکې شروع دي دا ستاسو د ټول کلی اجتماعي مسله ده ټول دې د پر فکرمن شي چې الله پاک دلته د بناتو یو غټي مدرسې له وجود ورکي ځکه د زنانو تربيت ضرور دي او هر کلی کې مدرسه پکار ده د بنینو مو د بناتو مشوره ورته کوي سوچ ورته کوي پټیم شتا زینم شتا کورونم شتا او دا الله سره د جنت سودا ده ځکه چې چا مسجد مدرسه جوړ کړه دا بینه د جنت سودا ده د آخرت سودا ده بدلی به الله درکې د الله سره جمع کیږي انسان چې وفات شي او قبر ته لاړ شي او خود دنیا ته پاتې شو مال دولت او جیدات ته پاتې شو او د باندې خوري واوړي د ژوندۍ تر روان شي فرشتہ راشي یا ابن آدم دفنوک وترکوک ولو اقاموا عندك ما نفعوك دا دم زوی خخ کړو پری خو هغه دي خلک درنه ټول لاړل کټول ولاړو هم سفیده بینه و درکړي جماعت المال وترکته لغیرك مال دولت تراجمه کو خلق ته پری خو تدیر الله دنیا ته لګلی اليوم تسير الى الجنه او الى نار حاميه یاخذ جنت باغ تر الیا د جهنم کاندي تر دا مسجد مدرسې د زی ور کړی دی آباد دی ک دا د جنت کور شو د اخرت کور شو چا د اخرت کور جوړ کړو نیټه پوره شي د مرګ فرشتہ راشي د سلام کی السلام علیک یا ولی الله قم فخرج من دارك التي خربتها الى دارك التي امرتها اے د الله دوست السلام علیک را پاسه دنیا دا کور دی جوړ نک خو نن د جنت یو کور ته بوزم چې په خپل دی جوړ کړی دی آباد کړی دی ډېر په خوشحالي او په خندا د اخرت په سفر روان شي او چې دلته بنگله جوړ کړی د اخرت تیر دی مرګ تیر دی قبر تیر دی اخرت تیر دی جنت تیر دی جهنم تیر دی او د نفس شیطان د خواهشاتو په اتباع کې ډوب دی اچانک د ژوند سفر ختم شي ملک الموت راشي یا عدو والله د الله دشمن د سوکړل قم فخرج من دارك التي امرتها الى دارك التي خربتها را پاسه دی کو نتا دا کور جوړ کدا خدا میشو سي دو کور نه دی او نن د داسې کور ته بوزم چې د پخپل روان کړي زما محترمو دا مسجد مدرسه دا زمونږ د جنت کور دی نو ان شاء الله د بناتو مزیدار مدرسې له بزیم پیدا کو جوړو به ان شاء الله چې بل کال تاسو د ماشومان ختمونی چالت د بناتم چادر پوشي ان شاء الله الله دی ورله وجود ورکی او الله دی زمونږ تاسو د حاضری دا ناس تراتل وینا اوریدل دا په خپل دربار کې قبول او منظور کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.